د انسان په ژوند کې خصوصا د مسلمان په ژوند کې دوه لویې موقعې دي. که دغه موقع نه انسان استفاده وکړي داسې به دی سپېڅلی او پاک شي لکه له مور نه چې نوی زېږېدلی وي. ګناهونه به یې ټول الله پاک ور ورژوي. یوه د قدر شپه ده او یوه د عرفې ورځ ده. سبا د ذوالحجې نهمه د جمعې مبارکه ورځ او تر څنګ یې عرفه ده. دا دومره سپېڅلې ورځ ده چې زه 2 ساعته کښېنم تاسو ته په دې اړه د فضایلو په اړه درته ووایم، زه به د دې حق ادا نه کړی شم. خو مهمه دا ده چې په دې ورځ باندې هر عمل الله پاک ته تر ټولو ورځو غوره او مهم او بختور دی او د قدر وړ او منلو وړ دی. الله پاک په دې ورځ باندې د انسان هر نیک عمل خوښوي. ان دغه عملونو په ترسره کولو الله پاک خوشحاله کېږي له انسان نه. دغه مبارکې ورځې په اړه راځي چې یو یهودي عمر رضی الله عنه ته وویل تاسو ته الله پاک داسې ورځ درکړې او په داسې ورځ درته دغه د دین د تکمیل چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دین آیت نازل کړه چې الله پاک وایي ما ستاسو دین تکمیل کړ. که دغه ورځ هغه یهود وایي چې موږ ته راکړل شوی وای او موږ ته الله پاک دا نصیب کړی وای موږ به هر وارې د اختر نیو، د اختر خوشحالي به ممکن منځله. دا دومره مهم ورځ ده. په دې ورځ باندې یو تقسیم اوقات در کوم، عمل پرې وکړئ. ان شاء الله امید شته چې الله پاک به موږ او تاسې داسې سپېڅلي کړي، له ګناهونو به مو داسې وژغوري، داسې به مو پاک کړي لکه له مور نه چې نوي زېږېدلي یاستئ. دومره سپېڅلي به شو ان شاء الله. تر ټولو مهم شی پکې دا دی چې په دغه ورځ باندې دعا وایي. بهترینه دعا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترینه دعا خصوصا په دغه ورځ باندې هغه دعا ده چې ما ویلې او تر ما مخکې پیغمبرانو ویلې. بهترینه دعا ده هغه دا ده چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا بهترینه دعا ده. دا وایي. دا دعا که تاسو وایي څو ګټې لري. لومړی دا چې الله پاک به 100 نیکي درکړي. که تاسو مثلا 100 وارې وویله، حد اقل سهار او ماښام 100 وارې وایي سبا ورځ او همیشه 100 نیکي به الله پاک درکړي. 100 ګناهونه به مو الله پاک وبخي پرې. شیطان به په دغه ورځ باندې له تاسې نه لري. او بل دا چې د دغه ورځې په برکت به الله پاک تاسې له ګناهونو وساتي. شیطان به درنه لري. بل مهم کار دا دی چې په دغه ورځې باندې درود شریف وایي. سهار او ماښام حد اقل 100 وارې حتما درود شریف وایي. د عرفې په ورځ او ټول عمر. تر هغې مهمه دا چې استغفار وایي. که تاسې په دغه ورځ باندې استغفار وایي حد اقل 100 وارې خو یې ووایي. که تاسې وایي الله پاک به 5 نعمتونه تاسو ته درکړي. نوح علیه السلام له قول الله پاک په قرآن کریم کې روایت کوي چې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل چې قومه د الله پاک بخنه وغواړئ، د الله پاک استغفار ادا کړئ، الله پاک نه بخنه وغواړئ، طلب مغفرت ترې وکړئ، تاسو ته به اسمانونه را نازل کړي اوبو سره، له اسمانه به تاسو ته بارانونه را نازل کړي. ويمددكم باموال وبنين تاسو مدد به وکړي، تاسو سره به مرسته وکړي د اولادونو او د مال په درکولو، او تاسو ته به جنتونه او تاسو ته به باغونه او تاسو ته به نهرونه جاری کړي. دغه نعمتونه چې الله پاک درکړي نور څه غواړي. بل مهمه خبره دا ده چې په دغه ورځ باندې صدقه ورکوي. تاسو سره ولیکئ، نوټ یې کړئ او عملی تقسیم اوقات په شکل په عمل کوئ. په دغه ورځ باندې صدقه ورکړئ. که تاسو په دغه ورځ صدقه ورکړئ او الله پاک قبول کړله، بهترینه صدقه ده د ژوند، او الله پاک به څو چنده بدله درکړي د دې، نه یوازې په دنیا کې بلکې آخرت کې به مو توخه ساتلی. د قرآن کریم تلاوت وکړئ. په یو حرف باندې 10 نیکۍ پورې درکوي الله پاک. الف لام میم یو حرف نه دی، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې الف یو حرف دی، لام بل حرف دی، میم بل حرف دی. چې موږ تاسو الف لام میم وایو په دې 10 نیکۍ پورې الله پاک راکوي. بیا نو حساب کوي چې موږ تاسو ته الله پاک یو بسته د سپارې یا بسته د یو سورت د تلاوت څومره اجر به راکوي. مهمه خبره دا ده چې د عرفې په ورځ باندې روژه ونیسئ. په دې ورځ باندې که موږ تاسې روژه ونیسو الله پاک دومره ثواب درکوي لکه په دغې
د ورځې په برکت باندې او دغه ثواب باندې الله پاک د یو کال تیر او د یو کال راتلونکي ګناهونه درته بخي. تیر ګناهونه درته بخي او راتلونکي کال به ان شاء الله الله پاک توفیق درکړي چې ګناهونه نه ځان وساتئ او ګناهونو موقع درنه کړل شي. تاسو ځان وساتئ. توفیق به الهي درکړي. بل مهمه خبره ده په دغه ورځ کې چې لهو لعب نه ځان وساتئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک په دغه ورځ باندې په ټول وخت کې ژبه، سترګې او غوږونه له ګناه وساتي، غفر له، الله پاک ورته بخښنه کړي. حد اقل د عرفې په ورځ او په دغسې ورځو باندې مهم ورځ باندې چې موقع دي او الله پاک انسان د پر بهترینه موقع ورکړې ده، ټیک ټاک دغه سکرولینګ بند کړي. ټیک ټاکونو کې وخت مه ضایع کوئ، لهو لعب مه وایئ، فیسبوکونو د دې شیانو باندې وخت مه ضایع کوئ. ټول کال مو د خپل ځان دپاره وخت ورکړ، خوبونه مو وکړه، مزې، چړچې، چکرونه د یوه ورځ الله پاک ته ځانګړې کړي. هېڅ ځای مو پرې نه کمیږي. د سترګو په رپ دا ورځ تېرېږي، خو والله چې دغه ورځ نه تاسو پوره استفاده وکړئ، بهترین انسانان به شئ. سلام علیکم.